تحریک طالبان پر پاکستان اور بل کړی. پاکستانیان ولې ورخطا دي؟ پاکستانی شنونکو تازه څه ویلي او افغان طالبانو ته څه خبرداری ورکړی؟ جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. پاکستانی شنونکي د ډیورن مسله او د ټي ټي پی ګواښونه دوام لري. پاکستانی سیاسي شنونکي شهزاد چودھری را سره په خبرو کې ویلي که نوی افغان حکومت ټي ټي پی کنټرول نکړي نو پاکستان به په یوه بله لاره باندې فکر وکړي چې ترڅو پاکستانی طالبان کنټرول کړي. هغه همدا ډول ویل چې له یوې خوا طالبان د ډیورن کرښې په نوم یادوي او له بل خوا پاکستانی طالبان له دې ځایه تګ راتګ کوي، نو باید دلته هم د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ عملیات وشي. د سیاسي چارو بل شنونکی او د طالبانو د چارو کارپو طاهر خان د ټي ټي پی د بیا ډلې کېدو په اړه د خبرو پر مهال ویلي چې په یوه ورځ کې په 3 ولسوالیو بریدونه له کومې لویې ننګونې کم نه دي. طاهر خان وایي چې په افغان حکومت کې ځینې کسان پاکستانی طالبان یو بار ګڼي خو دوی به هیڅ چاته نه سپاري. هغه زیاته کړه چې په ګاونډي هیواد کې د ټي ټي پی خوځښت زیات شوی او هغوی هم په اسانۍ سره پاکستان ته راځي. طاهر خان ویل چې په افغان طالبانو کې ډیر داسې کسان شته چې جهادي فکر لري او دوی ټي ټي پی ته راتلی شي ځکه دوی یوازې د جګړې ډګر غواړي.